په یوه کلي کې یو سړی اوسېده چې دوه لوڼې یې درلودې. د یوې نوم ګلمینه او د بلې نوم زرمینه و. ګلمینه ډېره ښکلې وه خو ډېر غرور یې درلود. هغه به هر وخت د هندارې مخې ته ولاړه وه، خپل ځان به یې ستایه او پر خپل حسن به یې ناز کاوه. خو زرمینه برعکس وه. هغه ساده، مهربان او ډېره کارکوونکې نجلۍ وه. که څه هم ډېره ښکلې نه وه خو اخلاق یې ډېر لوړ و. ګلمینه به تل پر زرمینه ملنډې وهلې او ویل به یې دا بدرنګه ده. څوک به ورسره واده وکړي؟ زرمینه به دا خبرې اورېدلې، زړه به یې درد شو. خپله کوټه ته به لاړه، هلته به یې چپ چپ ژړل. یو ورځ هغې خپل پلار ته هر څه ویل. پلار یې ورته ویل: لورې، د انسان ښکلا د مخ نه پیژندل کیږي، بلکې د هغه د اخلاقو او چلند نه پیژندل کیږي. یو ورځ به دا خبره ثابته شي. وخت تیر شو، دواړو خویندو خپل پلار له لاسه ورکړ او دواړه یوازې پاتې شوې. ژوند ډېر سخت شو. زرمینه ویل: موږ باید کار وکړو، داسې ژوند نشي کېدی. هغې به هره ورځ ځنګل ته تله، لرګي به یې راټولول او بیا به یې خرڅول تر څو خپل ژوند وچلوي. خو ګلمینه به په غرور سره ویل: زه هیڅکله ځنګل ته نه ځم. په همدې کلي کې یو سردار اوسېده چې یو زوی یې درلود. هغه ډېر شتمن و خو هیڅ نجلۍ یې نه خوښېده. یو ورځ هغه د ښکار لپاره ځنګل ته ولاړ. هغه یو خرګوش ولید خو ناڅاپه ولوېد او بېهوښه شو. زرمینه هلته ورسېده. هغه یې مرسته وکړه او بیرته یې هوښ ته راوست. کله چې د سردار زوی سترګې خلاصې کړې، زرمینه یې ولیده. هغه د هغې له مهربانۍ او اخلاقو ډېر متاثره شو. هغه ورته ویل: ایا ته له ما سره واده کوې؟ زرمینه حیرانه شوه، خو خوشحاله هم وه او ډېر ژر دواړه واده شول. کله چې زرمینه د هغه کور ته ولاړه، د هلک مور ډېره غصه شوه. هغې ویل: دا څوک راوستېدل؟ خو زوی ویل: زه ورسره واده کړی دی. مور یې زرمینه نه خوښوله خو زرمینه هیڅکله شکایت ونه کړ. هغې به د کور ټول کارونه کول او له خپلې خواښې سره به یې په مینه چلند کاوه. یو ورځ د سردار زوی له کوره ووت. مور یې بیا هم پر زرمینه غصه شوه. خو زرمینه صبر وکړ او د خپل ښه اخلاقو سره یې چلند ته دوام ورکړ. ورو ورو د هغې خواښې زړه بدل شو. هغې ویل: ما له تا سره ډېر بد چلند کړی، خو ته ډېره ښه انسان یې. هغې پوه شوه چې اصلي ښکلا د انسان په زړه او اخلاقو کې وي. زرمینه خوشحاله ژوند پیل کړ او ګلمینه، هغه د خپل غرور له امله یوازې پاتې شوه. د کیسې پیغام: په ژوند کې رښتینې ښکلا د انسان په اخلاقو او چلند کې وي، نه یوازې په ظاهري ښکلا کې. غرور انسان یوازې کوي، خو مهرباني انسان ته عزت او خوشحالي ورکوي. که تاسو تر دې دمه زموږ ویډیو وګورله نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ ترڅو زموږ